دا وسوسه څه ته وایي؟ څنګه چې موږ د دې نوم نه پوهېږو چې یعنې چاته وسوسه درکول، چا غوږ کې څه خبره کول. او بیا قرآن کې راځي فوسوس لهم الشیطان، شیطان هغوی ته وسوسه وکړه او هغوی له هغې کار باندې ولګو چې کوم نه هغوی ته الله منې کړی و، دروغو هیلې ورته ورکړې وې. او کوم شی نه چې موږ الله منې کړي وو او موږ هغه وکړو نو بیا څه کېږي؟ کله چې موږ هغه شی له ووینو نو هغه موږ دپاره نور هم ښایسته شي، ځکه چې شیطان هغې له موږ دپاره نور ښایسته جوړ کړي. او ځینې وخت بیا موږ دا سوچ کوو چې دا ماته ملاو شي نو زه به څومره خوشحاله یم. مثال کې هغه کس چېرته ولاړ وي او هغه دا وګوري چې دا مخکې کس نه پیسې وغورځېدلې، که هغه ایمان کمزوري وي نو هغه به سوچ کوي هیڅوک یې نه ګوري زه به واخلم. او که هغه ایمان کمزوري نه وي او زه هیله لرم چې مونږ کې به ډېر خلک داسې به کوي او هغوی به هم داسې کوي چې چا سره ډېرې پیسې خو نه وي خو د زړه سکون به وي، نو هغه به وایي چې دا ستاسو پیسې وغورځېدلې لږ پام کوئ او دا واخلئ، نو دلته تاسو کامیابه شوئ. خو که ستاسو ایمان کمزوري وي نو کېدای شي تاسو هغه پیسې واخلئ او روان شئ. ما یو ځل یو ویډیو لیدلې وه چې یو کس ته د ګاډي لاندې څه پیسې ښکاره شوې، نو کله چې هغه هغې پیسو ته وګوري نو هغه کوشش کوي چې زه دې له وباسم او هغه اخه ګوري او بیا دېخوا ګوري. ډېر وخت یې ولګو او بیا سوچ یې وکړو چې زه ځم د کیفې کې به کښېنمه او د چا ګاډی به وي هغه به راشي او ګاډی به لرې کړي او بیا زه به پیسې واخلم. او کم کس تېرېدو هغې ته به یې کتل او انتظار کې ناست و چې بس د پیسې څوک وانخلي. نو بیا چې لږ وخت تېر شو او یو کس راغی او ګاډي کې کېناستو او خپل ګاډی بوتو او بیا مخکې څه وشو چې څومره کسان هم هغې کیفې کې ناست وو هغوی ټولو رامنډه کړه. نو لږ سوچ وکړئ چې هغه ټول کسان هغې کیفې کې هغې پیسو دپاره ناست وو، نو یعنې څه هم کس چې چا ایمان کمزوري وي هغې څه داسې فطرت به وي. نو دا لږ وګورئ چې شیطان همیشه انسان له داسې دروغو هیلې ورکوي چې خوشحاله اوسه، پیسې به راشي، حرام و حلال ته مه ګوره، دنیا به ګرځې او سمې مزې به دې وي. خو موږ له یاد ساتل پکار دي چې دا څومره مزې دي دا بس لږ وخت دي.